راشد خان د سنرایزر فرانچایز مالک کاویه مارن په ژړا کړه. ملي او نړیواله تل راشد خان پایلوبې ته د کاویه مارن په راتګ سره هغه څنګه پښیمانه کړه. جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د راشد خان او کاویه مارن ترمنځ اړیکو نه خو به خبر یاست. کاویه مارن یوه سوداګره ده چې په آی پی ایل کې د سنرایزرز حیدرآباد او جنوبي افریقا کې د سنرایزرز ایسرن کیپ په نومونو لوبډلې لري. راشد خان 3 کاله د همدې لوبډلې سره وو او په 2014 کال کې یې هدې لوبډلې ته په اتلولۍ ګټلو کې مهم رول هم ولوباوه. بیا یو وخت کاویه مارن راشد خان خوشي کړه ویل چې راشد خان یو اغیزمن لوبغاړی نه دی او موږ غواړو چې اغیز لرونکي لوبغاړي پیدا کړو. اوس نو د سنرایزرز فرانچایز اړوند لوبډلو مالکه کاویه مارن بیګا هم له هند څخه جنوبي افریقا ته ولاړه. دلته د جنوبي افریقا شلوریز لیګ کې د کاویه مارن د لوبډلې سنرایزرز ایسرن کیپ او د راشد خان اړوند ام آی کیپ ټاون لوبډلو ترمنځ پایلوبه وه. کاویه مارن ډیره خوشحاله وه. هندي او افریقایي رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دوی دا ځل بیا اتلان دي او لوبډله به د دریم ځل لپاره هم د دې لیګ اتلولي وګټي. هندي رسنیو هم د کاویه مارن دې خبرو ته هوا ورکړه او یو بد حال جوړ کړ چې د کاویه مارن لوبډله اتلولي ګټي. خو داسې ونه شول. راشد خان هغه په خپل راتګ پښیمانه کړه او د اتلولۍ ګټلو خوب یې ورته ورخاورې کړ. راشد خان خپل لوبډله ډیره غوره رهبري کړه او ډیره غوره توپچونه یې ترسره کړه. هغه و چې د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې ام آی کیپ ټاون لوبډلې د کاویه مارن د فرانچایز لوبډلې سنرایزرز ایسرن کیپ ته د 15 منډو په توپیر سره او نه هېرېدونکې ماتې ورکړه. دلته یوه خبره چې زه اضافه کول غواړم هغه دا چې کاویه مارن به حتمي یو 100% خفه او پښیمانه وي چې څه یو تېروتنه رانه وشوه چې د راشد خان په څیر یو غوره لوبغاړی او یو غوره رهبر مې له لاسه ووت. خوږو ملګرو، تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه کمنټ کې شریک کړئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی الله مو مل شه.